سلامونه قدرمنو ورځو سلام احمد ګریاني صاحب له ورځو له ګریاني صاحب سره خبرې هم کوو هغه څه به هم شعرونه اورو څنګه تاسې مخکې شیخ روزي خان دلسوز صاحب واورېدی دا رقم به د ګریاني صاحب څخه هم ډېر په زړه پورې شعرونه اورو ګریاني صاحب څنګه دی تاسو څنګه زندګي روانه ده الحمدلله الله د نه ناراضه کړي زبردست ښایسته ژوند دی ژوند ښه روان دی ښه روان نو څه به راسره اورئ په پروګرام کې اول که د کتاب په حواله راته ووایه چې تاسو څومره کوشش کړی دی په لیکلو کې کتاب مو چاپ کړی دی نم دی چاپ کړی مطلب مخته کوشش شته نم شته څنګه دی کتاب تر اوسه نه دی چاپ کړی اراده مې هم فلحال اراده دې هم فلحال نه ده کړې څومره شعرونه به مو لیکلي وي ستاسو په فکر بس شمار یې نه دی راته شمار یې نه دی بس کله کله شی راشي ویې لیکو همدارنګه نه دی راته معلوم څو لیکلي دي کتاب پوره کوي نه یې پوره کوي فلحال په دغه کې نه وي د کتاب په جوړېدو کې نه اچھا ګریاني صاحب څه فکر هم دی دا اوس شاعري دا ککړۍ غاړي دا غزلي د اوس د فیلډ کم شیان روان دي په دې حواله ته څه وایاست دا معاشره ته څنګه سبق دی یاره دا دواړه اړخه لري دا شاعري یو مثبت اړخ دی لکه اوس دلسوز صاحب دا تر شعرونه وویل یقینا دا یو سبق دی حکام ته معاشرت ته کله بیا په دا کاکړیو کې خو داسې شاپاروکیات را روان دي اوس موږ اګر څه پر دا خوارکي اړوو ورجوړ کړي شاعرانو دي هغه بیا منفي اثر لري معیاره وتلي شیان دي معیاره وتلي شیان دي بې ادبي هم څه پکې وي د رواج ته لږ نوی نسل ته په بله خوا پورې وهل دي سبق آموز کاکړۍ ما فلحال نه دي اورېدلي د اوس شاعرانو چې هغه مخکې مې اورېدلي دي هغه اوس که خلکو یې له کړي دي په هغوی کې سبق هم ښه ښایسته عمل اوس کاکړۍ ته زه نه یم متاثره اوس معاشره بېحیایي ته پورې وایي بالکل قدرمن څنګه ګریاني صاحب خبره وکړه دغه رقم شاعران وایي پوهان چې د کام سترګې وي نو سترګې چې نظر پرېږدي یا غلط سي نو بیا د انسان د وجود هیڅ حیثیت نه پاته کېږي لاره بدله سي سړی تر ګړنګ هم لوږي سړی په اوبه کې هم خیزي سړی په یو بله خطره هم کښېوځي نو نظر د سترګو غټ شی دی نو باید شاعران وروڼه داسې شی ولیکي چې هغه معاشره ته ښه پیغام وي سندرغاړي دا کوشش وکړي چې هغه شی ولولي په ادبیانو باندې وګوري بیا یې ریکارډ کړي د ځان ریکارډ هم نه کړي خراب معاشرت هم غلط پیغام نه کړي ور بل چا چې لیکلی دی هغه هم له غلط کاره زه بچاو کړي نو ګریاني صاحب څه به راباندې اورئ نن د قدرمنو په مخ کې یاره انشاءالله چې زما زده وي هغه ارشاد ټوه خدای خبر د چا ازار وهلی دی سراسر اشنا ازار وهلی دی یو ازار خو نه دی چې معاف شي دا خوار خو بلا ازار وهلی زه یې له ازارو بیرېدلی وم زه یې له ازارو بیرېدلی وم زه یې له ازارو بیرېدلی وم زما په خیال چې زما ازار وهلی یو وار بیا زه یې له ازارو بیرېدلی وم زما په خیال چې زما ازار وهلی دی څه یې له پښتو ازار اخیستي دي څه د پښتونخوا ازار وهلی دی ډېر دا شعر یې ور بیا څه یې له پښتو ازار اخیستي دي څه د پښتونخوا ازار وهلی دی اوس یې دم پر موږ اثر نه کوي پیر د خانقاه ازار وهلی ور بیا ارشاد اوس یې دم پر موږ اثر نه کوي پیر د خانقاه ازار وهلی دی وملید محرومو ته یې وخندل وملید محرومو ته یې وخندل خلکو دا ملا ازار وهلی دی یو وار بیا وملید محرومو ته یې وخندل خلکو دا ملا ازار وهلی دی سپینو ته د کفر په نظر ګوري
سپینو ته سپینو ته د کفر په نظر ګوري خپله د فتوا ازار وهلی دی واه ډېر زبردست غواړم ګریاني ورته دغه ازار ودسې چې بیا ازار وهلی دا شعر غواړم ګریاني ورته دغه ازار ودسې چې بیا ازار وهلی دی ډېره مننه یو جهان ډېره مننه